بسم الله الرحمن الرحیم. د زیارت کویټه درنا ټولو منتظمینو ته، د شهیدانو و کورنیو ته، په سټیج ناست د بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو مشرانو او ذمهوار خلکو ته وخت په وخت په دې پرلت کې ګډون کوونکي زموږ د وطن ډېرې قدرمنې خویندو ته په پنډال کې ناست موږ ته ډېر ګران زموږ ولس ته او د تحریک ټول ذمهوار ملګرو او غړو ته، تاسو ټولو ته د زړه د تله سلام وایم. ستړي مه شئ. نهمه ورځ ده چې د شهیدانو د جسدونو سره په دې سړک باندې پرلت روان دی. سیاسي مشرانو، علما کرامو، ښاغلي ځوانانو، حتی ماشومانو او زنانو په دې سټیج باندې هم په دلیل سره، هم په مظلومیت سره، هم په منت سره، په هر لحاظ سره غږ ورته پورته کړو. خو پنجابي استعمار او په محکوم قامونو کې د دوی زرخرید غلامانو ته نه خو د سیاسي مشرانو د دلیلونو څخه څه شرم ورغی، نه یې د علماو و حدیثونو ته څه احترام ولرو، نه یې د ماشومانو د زاریو څه خیال وساته، نه یې د زنانو د درنو درنو خبرو څخه څه حیا ورغله، او نه خطا د شهیدانو د کورنیو د اوښکو نه دوی څه اثر واخیسته، او بیا په دې کنټینر کې پراته عام مسخ شوي جسدونو د هغو وینو نه هم نه دوی څه شرم وکړ، نه یې څه احترام ورته ولره چې ډېر په درنښت سره د دې پرلت و غوښتنو ته و مطالبات ته دوی سر ایښی وای او منلی وای. خو دا پرېږده چې دوی دا منل کړي وای، بلکې الټا د دې پرلت د اولسونو د خطا باسلو هڅې یې کولې. محترمو، د شهیدانو په هکله چې کومې غوښتنې دي، معنا مطالبات دي، د دې اړوند یا چې کوم د پنجابي استعمار زرخرید غلامان دي، په دې باندې وروستو بیرته خبره کومه. یوازې یو څه یادونې کوم، دی دې وکړي چې د یو بل په مقصد سره پوه شو. زما خوږو او درنو پښتنو، دا وطن پښتونخوا وطن، له بله اړخه د استعماري قوتونو وطن پنجاب، دا دوه بیل صفونه دي، دا دوه بیل لاینز دي. دا صفونه، دا لاینز هم په سیاست کې، هم په طاقت کې، هم په ریاستي نظام کې، په هر شي کې ورته ګورو چې څوک په کوم ځای ولاړ دی. ډېرو محترمو، درنو خوږو پښتنو، یو اړخ د رنجیت سینګ قام د وطن خلک دی، بل اړخ د احمد شاه بابا لمسیان دي. افسوس چې د رنجیت سینګ اولادونه، د رنجیت سینګ د وطن خلک د احمد شاه ابدالي د لمسیو په وطن باندې راج کوي. یو خوا د مغلو آسونه لمبونکي خلک چې کوم د هغو نسلونه دي، بل اړخ ته د ایمل خان، د دریا خان او د ستر خوشحال نسلونه دي. تاسو وینئ چې هغه د مغل آسونه لمبونکي خلکو نسلونه د ستر خوشحال په وطن، د ایمل خان او دریا خان په وطن باندې لوبې کوي. نن هم
د تیرا ولسونه هغه تیرا چې خوشحال او دریا خان پکې هلته ننګونه کول، د هغې تیرا ولسونه په دې سختو ګرمیو کې هم په خپل کلي کې ژوند نشي کولی، د خپلو کلیو نه یې باسلي دي د دغې پنجابي استعمار صفونو. یو وړښته انګریز ته سلامي چې کوم خلک ولاړ وو، د انګریز په پښو کې چې څوک پروت وو، د انګریز چپړاسي چې څوک وو، پنجابی استعمار چې نن ځنې جوړ شوی دی، د هغې انګریز د چپړاسي اولادونه دي. بل طرف ته د انګریز کاکارې متونکی، سر متونکي ملا پیونده، فقیر پی، ترنګزی حاجي صاحب، سرتور فقیر د دې اولادونه دي. هغه وزیرستان، هغه ملا پیونده فقیر پی، هغه مومند، هغه باجوړ، هغه سوات، هغه دیر و بونیر، هغه سرتور فقیر، هغه ترنګزو حاجي صاحب چې د پیرنګي ککرې ماتوله. بله لړښته د انګریز د چپړاسۍ د هغې اولادونه نن افسوس دی چې انګریز د چپړاسي اولادونه هم د دغو ننګیالیو ولمسیو د دوی په وطنونو باندې لوټ مار کوي، لوبې کوي، ذلیلوي یې، خواروي یې، هره ورځ یې په ژړا مجبور دی. څومره مو نه ولیدل په دې وطن کې پښتونخوا کې چې د دغې وطن د هغو ښاغلیو باباګانو، د هغې پیاوړیو باباګانو، د هغو د وطن اولادونه، د هغو لمسې په لاینونو کې د پنجابي استعمار د یو ډوډۍ لپاره مجبور کړي وو چې ویې غواړي ورته ولاړ وي. دا څنګه کیږي؟ ځکه چې پنجابی خپل صف پیژندي، خپل لاین پیژندي، خپل صفونه پیژندي. پښتون خپل صفونه نه پیژني. پښتون د خپلو صفونو سره نه دی ولاړ، د پنجابي استعمار د صفونو سره ولاړ دی. وخوږو درنو پښتنو، نن چې ستا خاوره لوټل کیږي، څومره مدنیات ته لوټ کیږي، څومره وسایل ته لوټل کیږي، څومره ځمکې باندې د قبضې لګیا دي، څومره ځمکې دې نیولې شي، څومره خلک ته وژل شي، څومره خلک ته ورکیږي. دا هره ورځ چې د اسمان لخوا چرته نه چرته په پښتونخوا وطن کې په یو کور په ماشومانو او په ښځو بمونه راغورځېږي او دوی پکې ټکوړې ټکوړې اچېږي. هره ورځ تباه ذلیل خوار په ژړا ناست یې. د چا د وجې ناست یې؟ هم د دغې پنجابي استعماري فوج د لاسه دي. دا شیان په دې خاوره هره د جنگ پالیسي د راوړې ده، هره د بربادۍ پالیسي، هره د لوټلو پالیسي، هره د پښتون د وهلو او د رټلو پالیسي. خو هم په دغې پنجابي استعماري فوج کې څومره پښتانه دي، ورسره یې ټوپک اخیستی دی، قسم یې د وفادارۍ ورکړی دی. او پښتونه ته د چا په صف کې ولاړ یې؟ ته د چا تاریخ ته وګوره، ته څوک یې او د چا په صف کې ولاړ یې، د چا په صفونو کې درېدلی یې؟ دا استعماري فوجونه په هر لحاظ سره د پنجاب دفاع، د پنجاب مفادات پلي، د پنجابي صفونه دي، د پنجابي د صفونو یو غړی دی. دا عدالت هم د پنجابي د صفونو یو غړی دی. خفه کیږئ ما، پارلیمنت هم د پنجابي د صفونو یو غړی دی. هر څه چې پنجابي جوړ کړي دي هغه یې ستا د مفاداتو دپاره نه، ستا د ګټو دپاره نه، د خپل پنجاب د مفاداتو او ګټو دپاره دي. د پنجابي استعمار په دې خاوره او په دې ولسونو باندې د تسلط او د قبضې قایم ساتلو دپاره هر څه جوړ کړي دي. ډېرو محترمو، دا چې تر څو موږ دغه شیانو ته په بنیادي تاریخي توګه کتلي نه وي، تر هغې د دغو شیانو پوهول مشکل دي. د فورسز خبره ته ګوره، دلته چې موږ ګورو خو اف سی ده او پولیس دی. ټریننګ چا ورکړی دی؟ د چا په امر چلیږي؟ رښتیا به سره وایو، دا نه موږ چاته توهین نه پکې کوو، خو البته د رښتیا نه خو هم سترګې نه شو پټولی، بیا خو مسله حل کیږي نه. په بل اړخ باندې په دې خاوره باندې مختلف نامونه دي، خو بېلابېل ترهګر وسلوالې ډلې دي. هغه هم چا ټریننګ ورکړی دی؟
یو اړخ ته هم د کرنل امام شاګردان دي، بل اړخ ته هم په یو شکل کې د یو پنجابي کرنل یعنی ټریننګ ورکړي شوي خلک دي. هم څوک دي؟ پښتانه دي. څومره ځله به داسې شوي وي، څومره ځله به داسې شوي وي چې یو کرنل پنجابی یو میجر پنجابی دا په یو کیله کې ناست وي او دواړو ته یې ټوپک ورکړي دي او دا یې په دوربین کې ګوري د لرې ځای نه، تماشه یې کوي چې پښتانه څنګه یو په بل وژنم. د پښتنې میندې زمن یو په بل پسې ټوپک راخستی دي، هیڅ ورته معلومه نه ده چې ولې. او ګټه څوک چګوي؟ پنجابی هم د په دې خاوره باندې په جنگونو کې اچولی، هم په دې لالچ کې ستا د خاورې وسایل لوټي، او هم بیا په دې لالچ کې ستا د خاورې شناخت هم ختم دی، ستا د خاورې سیاست هم ختم دی، هم په دې لالچ کې ستا د خاورې مزاحمت هم ختم کړی دی چې ته بیا راپورته هم نشې او ځان هم نه ګټې. په دغې ټول صورت کې چې ته له هرې خوا د انتظامی ملیټري او سیاسي توګه نیولی، په دې کې دننه ته د ده په چوکونو باندې یا د ده په صفونو کې ته ګټې نشې راوړلی. که لږ څه ګټه در هم کي هغه بظاهر ګټه درته لګي، خو په اوږدو کې ستا د ملت د نقصان سبب وي. دی هسې ګټه هم نه درکوي چې لږ څه درکوي. د دې یو علاج دی، د پنجابي استعمار یو علاج دی، یو چې د ګریوان نه یې راکش کړي او ګزار یې کړي، راویې غورځوي. او ته چې یو استعمار راغورځوي، دا ته بحثیت ملت کولی شي یوازې. او ولسونه چې تر څو ملي فکر نه ولري، دوی یو ژوندی ملت نشي جوړېدلی. د ولسونو دپاره اول شرط د دوی ملي فکر دی، چې ملي فکر ولري دوی په هغه نه پس بیا یو ملت، یو ژوندی ملت جوړېدلی شي. راځم اوس تاسو دغې پرلت ته، د غوښتنو ته یې. دا پرلت که ریاست غوښتنې ومني که نه ومني، ښه یو کار مو وکړو. په ځوانانو کې زموږ د وطن په خویندیو کې، په ځوانانو کې، په بلها قام په یو ډېره غټه برخه کې تاسو ملي فکر را ژوندی کړ، تاسو ملي جذبه را جوړه کړله. همدغه ملي فکر په راتلونکي وختونو کې د دغې شهیدانو، د دې ټولو شهیدانو د انتقام سبب ګرځي. همدغه ملي فکر په راتلونکي وخت کې د پنجابي استعمار د رانسکورولو سبب ګرځي. تاسو د دې خپل پرلت نه چې مایوس نشئ، تاسو د خپلو شهیدانو د انتقام دپاره بیج کرلی دي. دا بیج به هغه ګلونه راوټوکي چې د هغې هغه د ګلابي ګل چې ښکلا او خوشبو یې د ملت ته او ازغی به یې د اغیار یا د استعمار په تندي باندې ننوځي. او په دې ټوله مرحله کې د دې پرلت په هر اړخ کې مونږ پی ټي ایم ستاسو سره ولاړ یو، د خپلو ولسونو سره ولاړ یو. په هر حال کې به هغه که په کویټه کې دلته دي تاسو وینئ زموږ ټول ملګري حاضر وي، خو هر وخت او په زیارت کې هم زموږ ملګري هلته ټول حاضر دي. نو داسې به په نورو وطنونو کې هم په هر ځای کې در سره ولاړ وو. یوازې د دې پرلت د نور قوي کولو دپاره او ستاسو د غوښتنو په اړوند د پریشر نور زیاتولو دپاره دا یو تجویز، دا و د سیاسي ګوندونو ته او د تنظیمونو ته پیش کومه. زموږ له اړخه په ایډوانس کې پیامین دی چې دا ټول تنظیمونه، دا ټول سیاسي ګوندونه په خیبر پښتونخوا کې هم خپل خپل تنظیمونه او ګوندونه لري، په اسلام آباد او په نورو سیمو کې لري. راځئ د اوسنۍ اتوار ته ټول په شریکه باندې په ټوله خیبر پښتونخوا کې، په اسلام آباد او په نورو سیمو کې
د دغې پرلت په حمایت کې د احتجاج اعلان وکړو او پی ټي ایم یې د اوس نه اعلان درته کړي چې موږ په حمایت کې یو، موږ به در سره وو، په اول صف کې به وو. تاسو مشوره وکئ چې خوښه مو چې اعلان یې کوي چې دا پرلت نور هم طاقت ونسي، چې دا پرلت نور هم قوت ونسي، چې د دغې پرلت نور هم پریشر زیات شي او د دغې پرلت چې کوم منتظمین دي د هغې غوښتنې په داسې طرز باندې سرته ورسیږي چې ولسونه هم پې مطمئن وي. باقي زموږ د تحریک ټول ملګري دلته تاسو ته راځي، زموږ د مرکزي کمیټې غړي، زموږ د صوبایي کوارډینیټر او صوبایي کمیټې غړي، زموږ د ضلعي کوارډینیټران، هغه چې څومره مشرتابه ده د تنظیم هغه ستاسو سره ده. همدغسې په زیارت کې هم زموږ صوبایي، مرکزي او ضلعي قیادت ټول هلته ورسره په فرنټ لاین باندې دی. همدغسې په نورو ځایونو کې چې کوم احتجاجونه کېدل، دا ټول ما چې کله هم وینئ زه د دوی یو شکل یم او دوی زما یو شکل دي، خو بیا هم دا به همیشه وي در سره. او ځینې خلک بیا هم دا وایي چې ما یاد کړي چې دی چیرې دی. زما خوږو پښتنو، زما کامه، زه ستاسو نه چیرې هم نه ورکېږم، زه ستاسو سره یم. زما بل وطن او بل کام شته هم نه دی چې هغو سره شم. او ما په ژوند کې د زړه نه چې څومره مینه وي د یو انسان په زړه کې، عام مې د خپلې خاورې خپل ملت سره کړې ده، نوره نشي کېدلی هم د بل. البته د یو څه داسې تیاریانو، د یو داسې څه راجوړولو دپاره زه په څه کارونو کې بوخت یم چې دا ملت، دا خاوره په رښتونې توګه مستقله د همیشه دپاره د دې غضب نه خلاصه کړو. هم په دې یو خاطر باندې کیدی شي دا څه وخت زه ستاسو په منځ کې نه وم، خو بیا هم د تحریک ټول ملګري، د تحریک ټول مشرتابه په ښه ایمانداري سره، په ښه یعنې فصاحت سره او په ښه ملي جذبه او ملي فکر سره د دې ملت د هر ځای سره ولاړ دي. او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا تحریک دا خپله خاوره په مستقله توګه د دغې غضب نه خلاصوي. مننه کومه، خدای دې تاسو په خیر ښه لري او یو ځل بیا ستاسو د جذبه ته، ستاسو د خدمت ته، ستاسو د ستړیاو ته په دواړو لاسو سلام کوم.